او ما چې غاړه کله ورکړه دا به ښه راجوختېدله او بیا به شونډې شوي په شونډو دې به سترګه پټوله او چې مې سر په بیا به شونډې شوي په شونډو. ملګرو ضیاءالدین دا کم شعرونه چې دي هغه د دې مرګ نه یو څو میاشتې مخکې ویلي وو. که تاسو اوس وګورئ د هغې کم فیسبوک پاڼه چې دا زه کوشش کوم چې تاسو ته هغه وښیم نو که څوک هغه ګوري یعنې زیاتر کسان وایي چې د دې فیسبوک آی ډي څه ده نو تاسو چې کوم دی دا وخت په سکرین باندې چې دی هغه کتلی شئ دا د فیسبوک کوم اکاونټ چې دی او په دې کې خپل پکچر هم اپلوډ کړی دي یعنې هغه پکچر چې په کالج کې وي یا څه فنکشن یا څه ونو هغې ته به د کوم فیسبوک پیج ته خپل پکچر اپلوډ کول. د نه علاوه کوم شعرونه چې ویلي وو د دې ویډیو یې هم پکې اپلوډ کړی ده او دا وخت پکې هغه موجود ده. دا وخت چې کوم دی خلک ډېر زیات په غم کې دي او ډېر زیات خفه دي وایي چې آیا څه وجه وه چې ضیاءالدین هغه په دې باندې مجبوره شو او خپله زندګي چې ده هغه ختمه کړه. یعنې که تاسو وګورئ د خپل ځان چې یو سړی مړ کي د هغې په هکله چې په قرآن شریف کې سره راغلی دي نو هغه هم که انسان وګوري چې آیا په دې دنیا هم هغه غرق شو په آخرت کې هم هغه غرق شو. بس الله تعالی دې وبخي الله تعالی دې ورته معافي وکړي ځکه کم خلک چې دي او کم کور والا چې دي هغه پسې دا وخت ډېر زیات خفه دي.